غټ عالم تیر شوی دی علماء دیوبند کې مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه. هغه ډیر زیات حاضر جواب او چې چا باندې تاسو کو ډیر زیات حاضر جوابې سره به جواب ورکو. نو هغه نه یو پیره چا تاسو کو یو داسې تعلیم یافته کس ول راغې هغه وته وی چې شاه صاحب زتانه د یو مسلې تاسو کوما وی وای د سم مسلې تاسو کې وير تاسو علما چې په ارسه کې تعویلونه هم کوي او تعبیرونه هم پکې کوي نو تاسو په دې روزه کې هم داسې تعبیر یا څه تعویل رو باسه کنه او ما ته اوخایا چې سړی خوراکم کوي او سکاکم کوي او بیا هم د روزه نه ماتیږي تاسو له خو چل لرزي کنه. نو شاه صاحب لچ دین او هغه ډیره زیاته سخته غوسه ورغله مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه خو هغه چونکې ډیر زیات حاضر جواب او نو چې دا سړی خو پویول غواړي او دا تعلیم یافته دی نو هغه ته څه وی دا ډیره اسانه خبره ده وی ته به خوراکم کې او ساک بم کې او ستا روزه به نه ماتیږي. هغه سړی ورته راته شو وی څنګه وی داسې کار به وکړي چې خیر دی هغه خرچه به زه ومنم یو کس به ته ونیسې یا به زه ونیسم پیسې به موله زه ورکمه وی هغه به د سهار نه یو ډنډه راواخلي یا به یو چپله راواخلي وی تا به وخي نو تبا وهل خوري نو چې کله تبا وهل خوري نو د خوراک سره بستا غ روزه نه ماتيږي او د وهل سره به تعالی غوسه درځي نو هغه غوسه چې تعالی درځي نو ته خو بس ویل نه شي ځکه تا ما سره د مخ کې نه خبره کړې ده نو هغه غوسه به ته تیرې او سکیبه نو به د خوراک کیږي والبم خوري او روزه بس کې نو خوراک سکاک به دیم جاری او روزه به دیم نه خرابيږي. زموږ علما دا خلق چې دي هر ټیم کې داسې امتحانات اغستی دي داسې سوالونه دي کړي دي خو دی ګوریات ساته چرتم چاته داسې ستغه خبره نه کړي د خلکو د وجه نه به یاد ساته داسې کردار خپل جوړ کړو ځان به داسې جوړ کړو چې اغي چرته چاته نه ځان پاتې راوستي دي او مسلې وته صحیح ویلې ده د یوستونه په څنګه طریقه باندې فکر